بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو د پولیټیکل ساينس د نن لیکچر دی د سټرکچرل فنکشنل اپروچ یا ماډرن اپروچ 2 نو د دې نه مخکې موږ ټریډیشنل او بیهیویرل اپروچ ویل دي هغه دواړه اپروچز چې دي هغه تر یو وخت پورې وچلیدل او بیا ناکام شو نو دا یو ماډرن اپروچ 2 را پیدا شو اوس سټرکچرل فنکشنل اپروچ څه ته وایي د میریټس او ډیمیریټس دي او دا ماډرن اپروچ دی نو د دې نه پس بل راغلی دی نه راغلی دی ویډیو کې دا ډیسکس کوو نو it means that to study political science with the special reference of structure and function چې دا political science دا study کوي چې د دې لپاره فوکس چې دی په structure او function دی او structure څه ته وایي structure بناوټ ته وایي او function کار ته وایي مطلب دا دی چې موږ حکومت ګورنمنت لګنه زموږ ټاپک دی نو چې موږ دا ګورنمنت وایو نو موږ به د ګورنمنت structure وایو چې ګورنمنت جوړ څنګه دی د لیجسلیچر ایگزیکټیو او جوډیشری نه جوړلې او بیا فنکشن موږ وو چې د ګورنمنت کار څه دی ناغه فنکشن موږ وو چې د دې قانون سازي کار دی قانون جاری کول کار دی نافذ کول کار دی او مجرمانو له سزا ورکول دي نو دا structure او function دا هر یو لکه provincial assembly نو دا structure of provincial assembly and the function of provincial assembly کدا که شان چې کوم د district government نو the structure of district government and the function of district government نو د دې بناوټ او د دې کار د هر یو پولیټیکل سیستم او د هر یو ادارې نو دا پولیټیکل ساينس سټډي په داسې طرز باندې کوي نو دوی وایي دا چې کوم د نورو دواړو نه چې ټریډیشنل اپروچ هو بالکل کیسای ویلو او بیهیویرل اپروچ او خې اپروچ خو هغه دا کار چې دا ټول فوکس په بیهیویر باندې نو نور ډیسیژن چې هغه اګنور شي نظر انداز شي نو دې د اړیکو مقابله کې د نه داسې چې د لکه هغه نه لګو کمپلیټ دي لکه خدي چې دا پولیټیکل ساينس په داسې طرز باندې سټډي کوي چې د دې نه کم سيزونه پاتې کیږي نو تر دې رضای پورې چې دا ټاپک کور کوي چې کله موږ د یو اداري سټرکچر وو د فنکشن وو نو پوره پوي شو چې څنګه دی او بیا تک سټرکچر او فنکشن چې د بل اداري وایو نو موږ راځو یو بل سره کمپیر کوو شو نو میرټ سټډي دا چې دا it is more scientific than the previous two approaches چې هغه نور دوه کوم دا زیات scientific دي زیات انالیټیکل سټډي کوي زیات چې کوم دینو پسر لکه مطلب دا انالیټیکل سټډي ما مخکې ویلو چې دا دې ته وایي چې موږ کله د یو ادارې سټډي کوو چې موږ لکه یو ماشين دی او هغه ته کولاو کې او هغه دنه انر پارټس وګوري چې دې ته جوړښت څنګه دی نو دا خو هغه موږ اوپر سټرکچر په کې څه لیکل دي نو دې کې نور چې کوم دینو فوکس په دې باندې دی دا کې زیات ډاینامیک پولیټیکل ساينس او سکوپ ولې نه وایډ کو لکه مطلب دا هغه ټول شیونه چې هغه باغی اپروچز کې نه سټډي کیدل اوس په دې اپروچز کې سټډي کیږي نو هغه د پولیټیکل ساينس هغه لمنې نورم پراخ کړه او انټر ډیسپلینری څنګه چې هغه کې موږ ویلو چې هغه د بیهیویرل اپروچ ته وینا د پولیټیکل ساينس نور سبجیکټ سره یو ریلیشنشپ جوړ شو دا څه دې کوم جوړ شو نو دا هغه نور چې کوم سبجیکټ شو انثروپولوژي یا یو سوشیالوجي هغه سره یو لینک جوړ شو اوس د دې میریټس کوم دي نه سړي د دې میریټس کې د دې چې د نمبر اف فنکشنز د نمبر اف فنکشنز کې دا دی وی چې جبريل اینمن چې کوم پولیټیکل سیستم سټډي پیش کړی دی هغه ماډل لري دا کله پولیټیکل سیستم چې د پولیټیکل ساينس ډیر موست امپورټنت ټاپک دی نو دا په نیکسټ ویډیو کې وایو نو دا پولیټیکل سیستم چې هغه کوم وی پیش کړی دی او د پولیټیکل سیستم پورو فنکشنز یې موږ ته بیان کړی دی نه وو بیان کړی دی نو دا و چې دی نو ولې د دې سیوانه شي کېږي نو مطلب دا چې د نمبر اف فنکشنز ار کنفاینډ دا فکس دي نو دا د دې نه سیوام کېږي شي یو ور دی میریټ دا ذکر کوي بل چې کوم دی دا وایي دا یې کوم دی نو په دې کې دی وایي چې پولیټیکل سیستم از ا سب سیستم اف سوشل سیستم چې لکه پالیټکس چې کوم دی دا زموږ د ژوند یو سره نو دا سوشل سیستم یو سب سیستم دی پاسل کې د ځان آزاد نه دی نو بیا په دې باندې تنقید کوونکی چې دین هغه وایي چې په اصل کې خدا پولیټیکل سیستم چې کوم دی په دې کې د نوم بیا سب سیستمز دي لکه څنګه چې لیجسلیټیو سیستم دی ایگزیکټیو سیستم دی جوډیشل سیستم دی او په هغه کې د نوم سیستمز شته نو دا سب سیستمز وایي په دې اپروچ کې کوم دی نو هغه اګنور کیږي لکه هغه نه ستړي کیږي او نو کنکلوژن دا چې دا نور دوه اپروچز نه خري نو دوه خبره ټیک ده او چې کوم په دې کې کوم کمیري نو چې څنګه هغه کې کوم یو بل اپروچ راغی نو پولیټیکل ساينټیسټ کوم دي هغه ته ولاره کولاو چې دې کې کوم کمیري دې کمیري لري کچري لري یو دا د پولیټیکل ساينس او چې څنګه ډیماند دی هغه شان سټډي نشي کولای نو به دا په بل اپروچ باندې ریپلیس شي
نه کم از کم تر اوسه پورې خو ښه دی او چې کله ریپلیس شي نو دا خو یو بل اپروچ ته یو وی دی پرووایډ کړه که نه نو دا هم د دې هغه ښه فیکټر دی نو په بل امپورټنټ چې کوم لیکچر دی د ټولو نه امپورټنټ هغه پولیټیکل سیسټم دی چې د یو ملک پولیټیکل سیسټم څنګه جوړي نو جوړ څنګه یې د هغې پوره سټرکچر او دا کار څنګه کوي نو په دغه باندې به بل لیکچر تر دغه دمه پورې د الله په امان